अस्सलाम वालेकुम मलगुरो زه عبدالرحمن خبرې کوم او تاسو د پښتو اپ چینل ګورو. خوږو ملګرو، نن مې دا یوه خبره سره کوله. تاسو خپل جان عزت او د بل چا عزت وساتو، ځکه چې کله تاسو موبایل چې خپل پرسنل تصویران فیملی وال یا کوم تصویران ته جوړو او بیا یې تاسو خرچ کو، نو دا خلک چې کوم موبایل وکي ریکور کې داسې تا ټول تصویران ټول ویډیوګانې چې کوم تا جوړ کړي دا بیا دوباره ریکور کېدای شي. نو دې دپاره زه یوه اسانه طریقه ترشم. ته به تاسو در یو که موبایل خرڅوو بېشک خرچ کوو، تاسو د کوم ویډیوز دا به دوباره بیا نه څوک ریکور کولی شي او نه به تاسو عزت خدای پاک وساتي او نه به تاسو د عزت خرابېږي، نه به تاسو ویډیوز ورکېږي. تاسو سره ټینشن مه یي که زما ویډیو تاسو ته پته نه وي، کله موبایل تاسو وکړو تاسو واټساپ ډیلیټ کو تو وایي که ما ډیلیټ کړی نو بیا دا نه ورکېږي. دا خام داسې مه کوو. تاسو داسې کوو چې کله موبایل خرڅوو نو خپل پرسنل تصویران اچړی ډیلیټ کړل، بیا یې د ویډیوګانو یا ګانو یا چیز نه ټول ډک فل ډک بیا یې ډیلیټ کړه، بیا فلمان دا ورچې واچوله ګانې ورچې بیا یې ډک کړه بیا یې ډیلیټ کړه. 3 ځله داسې وکړه. ملګرو چې کله کله د ریکور څوک ریکور کوي تاسو ویډیوز ګانې څوک ریکور کوي، بیا چې کله دا ریکور کېږي نو چې کوم باندې نه سر ویډیوز ګانې هغه هغه ریکور کېږي. که د خپل سړی په خپله ریکور کوي او چې ده ته یې موبایل ورکوي که نه ډک یې ورکوه، فل یې ګانو ته ډک او له فلمونو ته ډک. چې کله دا ډیلیټ کوي هغه بره بیا چې کله دا ډیلیټ کوي دا په ورسي نو چې کوم تاسو ویډیوز ګانې دی دا بالکل لاندې راشي، نو دا ریکوري بیا ډېر مشکل شي، بیا نه ریکور کېږي. نو دا طریقه خامخا کوو چې ریکوري کوئ خامخا تاسو چې موږ ورشه فارمیټ مې کړ فارمیټ دا نه کړي، دا بیا خامخا په دې ویډیوز سافټویرانو باندې بیا دوباره ریکوري کېږي. نو دا خبره خامخا ما ولې یاد ساته. یو بله طریقه ده بیا سافټویر دا چې بلې ویډیوز ته وشم، که تاسو دا ویډیو خوښوئ د بلې سافټویر ته وشم نو خامخا به دا تاسو دا ډیلیټ کوو ډکوئ. دا طریقه خامخا تاسو ځکه چې کله موږ پښتانه خلک یو نه چې تصویران خلک کور ورباسي له تصویر نو بیا د تصویرانو ویډیوز نیټ ته ورسي وایرل سي یو څه پکېږي بس ته وایي که موبایل کې امید نه کړل. دا ملګرو خامخا وکړئ. ډېره مننه. او که ویډیوز مو خوښستلی یا بل داسې دغه وي نو ویډیوز لایک کړو، پښتو اپ چینل سره او شیر کړو نور پښتو ملګرو سره. ډېره مهرباني، مننه.